طالب ورو سره ناست دی خاص په کوم چې راشه سره خپلې خبرې په مختصر ورته کې شریک کې ډېر خپلې د کار خبرې کوي یوټیوب باندې تاسو اورئ ډېرې کوم د الله د لوی نوم نه چې بخښونکی او مهربانه دی زه خو به یو څو خبرې به دې کومه چې لکه مونږ پښتانه چې کوم دنو متل زده کول ټپه زده کول یا ښې خبرې وړو ته کول دا زمونږ کار زه په دې نټ باندې لګیا یم ما سره غټ موبایل نشته خو چې څوک راغلی او څو خبرې مې ورته کړي دي د دې لپاره چې دا خلک زده کړي زمونږ بس خو یا به کال ژوند وي یا به لس وي یا به دوه ورځې وي دا پته نه لګي خو چې مونږ سره څه محاورې دي یا متلې دي یا تاریخ دی یا په غزل دی یا په هر څه نو هغه مونږ به مخکې کوو او دا کسان چې ناست دي ما ته مخې ته د دوی نه ما ته ښه خلک نه ښکاري نور چې دی ځان کړی او دی بل ته ښودنه کوي نو دا ما ته ډېر ګران دي په پښتو کې یو خبره یو سړی بل چا ته ښایي هغه ما ته ډېر ګران دي ما سره په سوونو کتابونه پراته دي زه چې ماسخوتن لګېږم په دې پښتو کتاب کې لګېږم زه وایم چې موږ په دې پښتو باندې دومره مین شو خو زه اوس په یو څو شعرونه ووایم چې سپینې ګیرې زما عشق کوټه روپۍ کوي سپینې ګیرې زما عشق کوټه روپۍ کوي اوس مې نه قبله یې ښکلي په سودا کې او د کوڅې ګوټ به دې پرېنږدم رقیب ته د کوڅې ګوټ به دې پرېنږدم رقیب ته اپرېدی شوم مغول ته خیبر نیسم زبردست او په خندا به چا رقیب خپل کړی نه وي ځکه بوټه د شرغشي زلاور نیسم او د حمزه صاحب یو دوه شعر وایم چې لویه تمنا وه بایدو ته مې پرې نه خوا لویه تمنا وه بایدو ته مې پرې نه خوا اوښکه پښتنه وه سسېدو ته مې پرې نه خوا او شونډې مې ډبې په ټکي باندې وساتلې شونډې مې ډبې په ټکي باندې وساتلې ناڅاپه توبه راغله خو یستو ته مې پرې نه خوا او ما حمزه ځواني چې کله پیدا په خپل غزل ما حمزه ځواني چې کله پیدا په خپل غزل زور شوم ولې هغه زړېدو ته مې پرې نه خوا احمدین طالب یو دوه درې ټکي وام ځکه چې هغه زما د فن ارشاد جي چې مې ولېږه اشنا ته نن د حال خطر پستانه ترې نه رانغی پوره کال خطر پس د کال هغه خط چې را بیرون شو یار لیکلي و پې له پاسه د زوال خطر دلربا وې ته په وشي که بې وشه معشوقې کله قبلۍ د یاده سوال